الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اما بعد، اول تر هر څه تاسو ټول مسلمانانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. ثانیا ما چې کومه موضوع خپل په ذهن کې راجمع کړې ده هغه په بیان کې د اقتصاد فی العبادت، یعنی په عبادت کې میانه روي کول، نه ډیره سختی کول چې ډیر منځونه وایي یا ډیر سختی په ځان کوي چې ستا په طاقت نه وي، او نه ډیر کموالی به کوي، میانه روي به کوي. نو الله جل جلاله وایي: یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. وای الله جل جلاله په تاسو سره اراده د اسانی لري، اراده د سختی نه لري. اوس که مثلا یو څوک راولاړ سي جماعت نه وایي، که یو کس ورته وایي ولې جماعت نه وایه، دی به وایي الله جل جلاله فرمایي: یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. وای الله په تاسو سره اراده د اسانی لري، اراده د سختی نه لري. نو دا خو نسو، یا خپل جماعت کوه، الله جل جلاله چې هغه شی درته ویلی هغه کار کوه، داسې به نه کوي چې هغه به قضا کوي خپل په وس سره کوه. و دا جماعت ته خو مشابه په واجب سره دی، دا که ته پرېږدې خو نو دا خو ګناه لري. نو هغه شی چې د په وسه دی هغه کار کوه، هغه شی چې په وسه دی نه دی بس هغه کار مه کوه. او په حدیث شریف کې راځي، حضرت انس فرمایي وایي 3 دانې خلک راله و کوټو ته د ازواجو د نبي صلی الله علیه وسلم، د دوی څخه سوال وکړي د عبادت د نبي علیه السلام چې نبي علیه السلام څونه عبادت کوي. نو هغه وخت چې دوی خبر شو چې نبي علیه السلام دونه عبادت کوي، باره دوی ول دا خو لږ دی، نبي علیه السلام عبادت یادوي لږ دی. نو دوی به راولول موږ چې نبي علیه السلام دونه لږ عبادت کوي، موږ خو ګناهکاره خلک یو، موږ خو باید ډېر عبادت وکړو. نبي علیه السلام ته خو هغه مخکې چې ژوند و هغه د هغه وختو ټول ګناهونه ورته بخښل شوي، او څه چې وروسته دي هغه ټوله ورته بخښل شوي. نو موږ خو باید ډېر عبادتونه وکړو، موږ خو باید ځانونه په عبادت مړه کړو، ډېر زحمت وکړو. نو باره یوه وویله ول اما انا اصلي الليل ابدا، د ول زه ټوله شپه درېږم لمونځونه کوم، بېدېږم له نه. او بل یې وویله ول زه در سره ټوله زمانه روژه نیسم. دا بل یې بیا وویله وقال الاخر وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. یو وویله ول زه در سره د ښځو څخه ځان لرې کوم، ځان ساتم، در سره د ښځو سره نکاح نه تړم. بار نبي علیه السلام پر دې باندې راغلی، فجاء رسول الله صلی الله علیه وسلم الیهم، پر دې باندې بار نبي علیه السلام راغلی. دلته اله په معنا سره د اله په معنا سره د علا، نو برا علیهم پر دوی باندې نبي علیه السلام راغلی. فقال ورته ویل انتم الذین قلتم کذا وکذا. وایي ته هغه کسان یاست چې ته دا خبرې کولې چې ته ویله زه ماښام یو ول زه ټوله شپه درېږم لمونځونه کوم، دا بل یې وویله زه ټوله عمر روژه نیسم نه ماتومه، دا بل یې وویله چې زه در سره نکاح نه تړم د ښځې سره. باره نبي علیه السلام وویله اما والله ما دې په خدای سره قسم وي، اني زه چې یم لاخشاکم، زه ډېر بیریږم د الله څخه، لاخشاکم لله، زه تر تاسې ډېر د الله څخه بیریږم، و اتقاکم له، او الله جل جلاله ته ډېر پرهیزګاره یم تر ته. لکني اصوم و افطر، وایي خو دونې خبر ده زه روژه نیسم خو بیا ماتوم. ته چې وایاست چې زه ټوله عمر روژه نیسم، دا زما د سنتو خلاف کار دی. و اصلي و ارقد، نبي علیه السلام وایي زه لمونځ وایم خو بیا بېدېږم دی نه کوم چې ټوله شپه کښېنم عبادتونه کوم، سختي کوم. و اتزوج النساء، او زه نکاح د ښځو سره تړم. فمن رغب عن سنتي فلیس مني. نبي علیه السلام که چا میلان وکړي واوښتی زما د سنتو څخه، هغه زما امتي نه دی، هغه زموږ د جملې څخه نه دی. په بل حدیث کې راځي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه څخه روایت دی، وایي نبي علیه الصلاة والسلام قال ویې ویل هلک المتنطعون، دا 3 واره ولول هلک المتنطعون، هلک المتنطعون، هلک المتنطعون. متنطعون دغه ته وایي چې ډېره سختي کوي په دین کې. مثلا دین خو اسانه دی، دی سختي کوي، دی ټوله شپه درېږم لمونځونه کوي، ګرده ورځې روژه یي، دا ډېره سختي ده په دین کې سختي نشته. په بل حدیث کې راځي